سلامونه نیکی هیلې احترامات. یو وارې بیا زه یم مقاس احمد یوسفزی، را سره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی. ملګرو نن مونږه د ډاکټر صاحب نه یو اهم مسله باندې تپوسونه کوو چې دا 2024 دی او د تعلیم چې کوم دی نو هر ځای کې چرچې دي. بیا هم په پښتونخوا باندې سره د تعلیم خلک دا خبره کوي چې یعنی زه په خپلو لوریانو باندې یا په خپلو خویندو باندې سبق ویلو ته تیار نه یم. آیا د دې وجوهات سي ډاکټر صاحب تاسو راته دا په تفصیل سره ووایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې برتزو د سیف الرحمن سلیم صاحب یو دوه شعر وایم. الله دې ملشه چې مولا به در نسه جوړوي بچیا ما خو راوستې تر مدرسې پورې او پیغلو ته وایا چې ډېر خیال د لوپټې ساتي ریخې رسی بیا د پلار نیکه شملې پورې. واه ډېر ریخې رسی بیا د پلار نیکه شملې پورې. نو خراب خلک به په معاشره کې ډېر کمی خو د یو تن د غلطۍ د مونږه پورا قوم بدنام کو، مونږه پورا کلی بدنام کو، مونږه پورا خاندان بدنام کو او داغي قیمت چې کوم مونږه دا کو نو هغه دومره لوی قیمت ته چې هغه د قوم په شکل کې د قوم د تباہی په شکل کې مونږه دا کو. تعلیم چې د زنانه لپاره په اسلامی تاریخ کې نه عالمی تاریخ کې لومبه یونیورسيټي چې دا چې ترننه پورې کار کوي فاطمه الزهري جوړه کړې ده په 859 کې 800 او یو کم شپې کال کې فاس خار کې په مراکش کې او یونیورسيټي اپ کروین ورته وي. نو د خزو دومره لوی کردار دی په تعلیم کې په عالمی سطح او اغم د مسلمانانو او نن مسلمانان او پښتانو زنانه د تعلیم نه لري ساتي. نو دا څومره لکه هغه منفي خبره ده. خو دا وجوهات چې ورته ما په لومبي ځل کې ووایي چې د یو جنۍ نه یا د یو هلک نه داسې غلطۍ وشي چې هغه بیا مونږه د خاندان او د وطن او د کلي عزت سره تړو. نو اول چې دی نو لکه ټوپک چې دی نو دا د حفاظت لپاره دی خو په دې باندې مړ کېږي. نو خلکو خو ټوپک پرې نه ښودو، د هغې هم نقصان شته. دغسې موبایل دی په دې مثبت کارونه هم کېږي منفي فیم کېږي. نو مونږه موبایل هم پرې نه ښودو، بوډېګانو سره هم دی، باباګانو سره هم دی، هلکانو سره هم دی. دغه رنګې تعلیم چې دی نو دا د کور د جوړښت لپاره او د قوم د جوړښت لپاره ډېر لازمي جز دی. که یو هلک واده کوي او هغه یو داسې جینۍ سره وکړي چې د هغې منټل لیول کې د ځمکې او د اسمان فرق نو د هغې لایف چې دی نو هغه به بیا د څاروي او د انسان د رشتي پوه شوې. نو په دې وجه باندې تعلیم چې دی دا بېکچه ضروري دی. تعلیم زمونږ کورونه او د بچو مستقبل په دې باندې تباه چې پلار ماشوم ته وایي چې سبق وایا خو که انپړه موري بې تعلیمه موري نو هغه ماشوم ته متبادل لارې وښیي. نو چې کله د ماشوم ذهن ته ډبل مایندډ کو نو دا ډیر لوی نقصان کوي. پلار ماشوم ته وایي ته داسې وکړه، مور ورته وایي زه خیر دکه مو واله تباه کوي. دغسې که مور تعلیم یافته او پلار بې تعلیمه نو دا د هغې نه هم غټ نقصان دی. زه چرې هم دا نه وایم چې مور به ټول عمر بې تعلیمه او پلار به تعلیم یافته وي. چې مور تعلیم یافته او پلار بې تعلیمه هغه هم د خاندان نقصان دی. که مور بې تعلیمه او پلار تعلیم یافته نو دا هم د خاندان نقصان دی. نو په دې وجه تعلیم چې دی دا د یوازې د کورونو د جوړښت لپاره نه د قومونو د جوړښت لپاره بې حده ضروري دی.